موضوع خو نو طالبانو ولې نه غواړي چې اوربند وکړي اوه په خپل پلویانو حاکم نه دي او که په سوله باور نه لري. ستاسې موضوع خو دا ده اوه نو طالبان خوا دي اوربند خوا دي په اختر کې اوسو اوس اختر کې مو اوسو د 2 کاله مخکې په کوم نور اختر هم په هغوی کې هم سوی دي او طالبان خو اوربند ته دي او سوله خو غواړي خوا دي بندیان یې کله او کوم د کابل حکومت دی اداره ده دا د سولې مخالف دي. نو تی باید دغه پوښتنه وکړي چې دا اوس سوله تی نه غواړي که طالبان نه غواړي. طالبان خو دې هر څه مذاکرات زه معلوم دی استاد په بخنه یو پوښتنه تنه کوم د افغان په صفت حافظ ثاقب صاحب زمونږ غوښتنه د اوربند نم هدف دایمي اوربند مونږ خو 40 کاله په جګړه کې بیا د 10 کاله بیخي په وحشت او بربریت کې مونږ دایمي اوربند غوښتنه کوو چې ولې دایمي اوربند نه کوي. غوښتنه هم دغه اجازه ده زمانو بعد و دغه حافظ صاحب کله موږ غوړي حافظ صاحب ته په کوټه کې حافظ صاحب په کندهار کې کابل کې حافظ صاحب اوري هو اورم د افغانستان اورم ته ما ژغ نه اوري و بالکل مال د افغانستان سره تاسو خبره کوم شاباس په ټلیفون باندې غي یا په رادیو کې غي یا ټلیفون دی قربان دي سم کوم سیم کارت ده ټلیفون دی سیم کارت به سیم دی. شکر دا به سیم د تاسو د امارت د وزارت مخابرات کنټرولوي کې د افغانستان وزارت مخابرات کنټرول نو اوس کوم حکومت دولت د کابل کې دی اوس وګرځه په رسمیت باندې هغه پیژندل دي معنا نور ملکو کوم اسلامي ملکونه دي کوم دي او پات طالبان چې طالبان هم په افغانستان کې حکومت کړی دی ا دې وکاله حکومت باندې سم مختصر چا طرفداري حافظ صاحب چا طرفداري ته چا طرفدار غو د مسلمانانو طرفدار هم چې شرعي نظامي او د مسلمانانو مال او ناموس ټول کې خوندي د دغه طرفدار یم. شکر قربان دي سم وس دغه ډول د طالبان وایي چې موږ امارت لرو ته په دې باور لري طالبان امارت لري؟ طالبان خو نو د ګر دنیا نړۍ ته معلومه شوه چې طالبان په افغانستان کې په 100% کې پر 80% خاور باندې واکمن دي. انو دا زم دا وایم چې زه ګوره زه د هلمند ولایت یم ساکل صاحب زما ژغوري ساکل صاحب تاسو خبره کوم دا نور د میکونه باندې و زه بالکل زه تاسو راځم د تا در ساکل حافظ صاحب ته کوم جی حافظ صاحب ته لیمن کې د کوم جی حافظ صاحب حافظ شاکب صاحب دغه ساکل صاحب دی پرده ده و پکتیاوا صاحب سره زما دغه نه دی خو پرده ساکل صاحب دغه ساکل صاحب نجارزه چې دا پکتیاوال د غلې درته ناشته والله بالله چې دغه مر چټیات او تکمات زما خبره مطلب کله مال د هلمند ولایت د ګرشت ولسوالۍ هم په کوم ځای ګرش کې بس مخزون اول دره تو وایا حافظ صاحب حافظ صاحب دره تو وایا چې په 80% کنټرول یا په 10% کنټرول د تا په انساني عقل باندې چې ته وایي په هغه کې به د سړک جوړي دفتر به کې معلومي قضا به کې معلومه یا امیر به کې معلومي ترانسپورت به کې معلومي ایرپورټ به کې معلومي محکمه به کې معلومه نو ته دره تو وایا چې تا په ګرش کې د طالبانو د ابتدایي محکمې بلډینګ حکوم لختي کې ده حکوم زابر کې ده د سنیر اسراج خواته ده د تخناور خواته ده دغه د اختال خواته ده
د ځنګل خواته د کومې خواته د هلمند زه ډېر بلد د هلمند ولایت 15 ولسوالۍ دي. په 15 کې مساکلا، نوزاد، سنگین او ګرمسیل، خانشین. حافظ صاحب پرېږده، ته د ګریش کې حافظ صاحب ته د ګریش کې ته وایې 80% ځمکه باندې طالب حاکم ده. ته په د 80% ځمکه پرېږده، ته په ګریش کې ما ته راوښیاست د طالبانو د ابتدایي محکمې بلډینګ په کوم ځای کې ده. ته ما ته راوښیاست د طالبانو یو دفتر د ولسوال دفتر په کوم ځای کې ده. ته راوښیاست د طالبانو د مخابراتو ریاست د ولسوالۍ په سطح کوم ځای کې ده. د طالبانو بینک چیرته ده، طالبانو ولسوال چیرته کې، طالبانو قومندان امنیه چیرته ده. نو دا خو 80% ده، په هغې کې خو تا ولسوالي هم ده. ته موږ ته لږ وښایې مهرباني دي. خیل صاحب تمام ده. بالکل دا یو جواب دی راکړه ته بیا سره وایي ځکه دوی ته ویل شوي دي تاسو هم دا یوه خبره کوئ، تاسو هم دا یوه خبره کوئ چې په 80% باندې حاکم د 80% حاکم خو غلم د بلواګر هم راځي لوټمار کوي. څرنګه چې ته کله کراچۍ نه راوځي حافظ صاحب، د کراچۍ سره راوځي د لسبیل په لار باندې ته بلوچستان ته راځې، نو بیا دا د شپې دغه ټوله منطقه د بلوچانو سره وي. بلوچان یې کنټرولوي، بلوچ آرمي ده، بلوچ لیبریشن فرنټ ده. فکر دې شو هغه ته خو ته نه وایې، ته وایې دا خبره. زه تا ته وایم د ګریش کې ته د امارت 2% بلډینګونه راوښیه، 80% یې پرېږده. د ګریش ولسوالۍ کې زه بلد یم د ناري سراج نه نیولې، د یخچال د سیند نه نیولې، هغه تر باباجي پورې، صحیح ده که نه، تر باباجي فصل باباجي پورې دغسې لویه مانده ده، تر زړې ادریب لویه ادریب پورې د لویه مانده ده، دغسې کومې خدای نه بند غلغل نه بندې تر تریخ ناوره پورې د شاته هغسې زاوبر ده ډېر وخت ووت. نو په دغه ځای کې ته ما ته راوښیې د دې ابتدایي محکمه په کوم کور کې ده، په کوم بلډینګ کې ده، او دا بلډینګ چا ورته جوړ کړی ده، ولسوال یې چیرې کښېني، قومندان د امنیې یې چیرې کښېني، قاضي یې چیرې ده، محکمه یې چیرې ده، د مخابراتو ریاست یې چیرې ده، د ترافیک ریاست یې چیرې ده، دا ټول راوښیه. د ګریش کم ګوره د محکمې خبره ته که محکمه مکمل د ناصراج، زه خپله د ناصراج یم او پاتې ګرده په ولسوال در هر څه پورې ګوره د هرې ولسوالي په ولسوال په خپل مټکه کې د خپل مټکې مسؤلیت ادا کوي، او کومه د محکمې د هرې ولسوالۍ پر سر باندې خپل قاضي دی، خپل مفتي دی. حافظ صاحب ته به حتما حافظ یې، حافظ د قرآن کریم به یې، او اسلام یو بې ټکانې بې اډرسه دین نه ده. د اسلام په مدینه کې هم اډرس معلوم و، د اسلام په مکه کې هم اډرس معلوم و. بې اډرسه خو هېڅ حکم نه و که نه. د امیر المؤمنین ابوبکر صدیق اډرس معلوم و که نه معلوم و؟ بالکل و معلوم و که نه معلوم و؟ معلوم و. د اسلام خو د هر څه دغه معلوم دي. ګوره اوس د دوی ولې نه معلوم دي؟ د طالبان اورې حافظ صاحب د تاسو ته وایي چې په اسلام کې هر څه معلوم دي، نو د طالبانو اډرس ولې نه معلوم ده؟ دا زما میک بندیږي، دا ولې دا څه مشکل دی؟ ستا د خوا څه بندیږي که د بل ملګري د خوا نو؟ نه دا علمي بندیست ما غږ واورې، زه یې تا غږ واورم. حافظ صاحب ما درته ویلي چې د عمر فاروق، د ابوبکر صدیق رضی الله عنه، د عمر فاروق، د عثمان بن عفان، د علي رضی الله عنه، او د امویانو، د عباسیانو، د عثمانیانو ټولو خلافتونه معلوم وو، قاضیان معلوم وو، اډرس معلوم وو، مور پلاران معلوم وو، نو د امارت ولې نه معلوم دي؟ ساکیل صاحب ته ماته یو دقیقه وخت راکړه، ما درته وویل چې در ولسواله، در والي، در مفتي، در قاضي، در محکمه هر څه د طالبان د معلومه ده. زه درته وایم چې د مساکلا د هلمند څه ولایت دی ګردې د ولس کمې بندې یا غوښتنې یا کمې دغه دي هغه په مساکلا کې ګوره حل کېږي، او پاتې شو چې د نورو ولسوالۍ کم په ولسوالۍ کې یو مشکل هغه په هر ولسوالۍ کې هم قاضي هم مفتي هر څه هلته حاضر ناست دي. د هلمند ولایت دا باندې ګوره حافظ صاحب دې ته موږ وایو د خره په سر محکمه، موټرسایکل په سر محکمه، په خره باندې ناسته محکمه کوي. د محکمې بلډینګ یې سته، محکمې بلډینګ یې چیرې ده؟ اورې ما درته وویل بلډینګ سته مال په یوه کتاب مې راغلی چې خامخا به محکمه په بلډینګ کې وایم چې په ګرده هلمند کې به زه تا ته دا کې د ناصراج په ګرده ناصراج کې بلډینګ نشته. د شا قربان دي سمه زه دا درته وایم چې په اسلام کې د هر شي
اسلام د ټوکو دین ده او که د ژوند فورمول ده؟ اسلام ګوره د ټوکو دین نه دی. په اسلام باندې سړی ټوکې کوي نو سړی یاد سره د اسلام او ولې په اسلام باندې سړی ټوکې کوي؟ کنه تاسو ولې ټوکې په وایي؟ حافظ صاحب جواب راکړه، تاسو په اسلام ولې ټوکې وایي؟ حافظ صاحب اورئ؟ تاسو د حافظ صاحب غږ او اسلام چې زموږ ما درته وویل چې حافظ صاحب ته ما غږ تاوان لري، د تاوی ما درکتنه وکړه چې اسلام د ټوکو دین ده او که د ژوند یو ثابت فورمول ده. تا راته ویل اسلام د ټوکو دین نه ده، ولې به ټوکې پې ووو؟ اوس دا درته وایم چې تاسو په اسلام باندې ټوکې ولې وهئ؟ اورئ سکیل صاحب؟ تاسو د حافظ صاحب غږ اورئ؟ و ته زما غږ اورئ اوس؟ بالکل زه تا غږ صاحب سو حافظ صاحب ما درته ویلي چې اسلام د ژوند فورمول ده او که د ټوکو دین ده. تا ویلي چې دا د ټوکو دین نه ده. حافظ صاحب تاسو د اسلام د ټوکو دین ولې جوړ کړی؟ و ما ته یو داسې نمونه راوښیه چې موږ په دا ځای کې خدای دې نه کوي چې موږ په اسلام باندې ټوکې یا زموږ کوم د امارت یا نور مشران یې کوي، خدای دې دا ځای سړی وساتي. او ته ما ته یو نمونه راوښیه، یو دغه راوښیه، بیا به زه د هغه ځای ته جواب درکړم. سل به در وښیم. اول د امیر ولې نامعلوم ده؟ ګوره زموږ امیر د نه ګوره حافظ صاحب تفصیلي ته ګوره، فلسفې ته به نه ځې. څلور اصل لري، قرآن ده، حدیث ده، اجماع ده، قیاس ده. دې کې راته ثابت ده چې امیر المؤمنین به او د امیر المؤمنین به خلکو مخ پټوي، پرده به کوي، ورک به یې پټ کوي. دا ماته ثابت دي. سکیل صاحب ما ټلیفون خالی ژغ را روان دغه کوي نو مال دغه دی امیر زموږ ته نه معلومه نه دی او پاتې سو معلوم دی، هم عادي معاونان معلوم دي او پاتې سو ما د قطر دفتر چې دی کوم سیاسي امیران دي سیاسي مرسته. حافظ صاحب افکر مختزو چیرې ده؟ امیر چیرې ده؟ امیر چیرې ده؟ حافظ صاحب اورئ؟ لاندې هغه څه معلوم دي او په چې حافظ صاحب اورئ؟ تاسو د حافظ صاحب غږ اورئ؟ زه دا غږ اورم. ګوره ډېر د خوا حافظ صاحب ته به زه ته بس د دوی د لاسه خو دغه حال د افغانستان د پرمختګ کنه هغه اواز هم د صحیح نه راځي. بالکل سکیل صاحب ما په ټلیفون کې څه ستونزه ده اورئ؟ زما غږ اوس اورئ؟ زه ته هغه غواړم حافظ صاحب ته ماته ووایه چې د قرآن د اسلام د شریعت څلور اصل دي، هغه قرآن ده، حدیث ده، اجماع ده، قیاس ده. اجماع ده، قیاس ده. د ټولو کې ماته راوښیه چې قاضي دې پټ وي، شاهد دې پټ وي، امیر دې پټ وي، ټول دې پټ وي. ته راته وایه ته ما ته دا یو ځای راوښیه چې د طالبانو په متکا کې د چا باندې یا د ملکي سړي باندې پر ځمکه یا پر بل شي باندې یا قاضي چې پټ شوی یا مفتي چې پټ شوی، ته ما ته دا ځای راوښیه، بیا زه ستا جواب بالکل درکوم. دا ځای ته ما ته نشي راښوی، دا ځای ما ته راوښیه په کوم ځای کې قاضي پټ شوی دی، کوم ځای کې یا مفتي یا د چا باندې نه د خلاص شوی. ساکخیل صاحب لاړې بیرته به راشي. پکتیاوال صاحب مهرباني د دغه حافظ صاحب جواب ورکړي. الکوزی صاحب ګوره الکوزی صاحب ما غږ دی اورېدی حافظ صاحب ساکخیل صاحب صداغه دی ما استاد ده او ولکه می دا لوریزم چې د تاغونی له نادان سړی سره دلته خپل وخت ضایع کړي، لیکن هغه یو خاکساره سړی ده او دغه هدف دا همیشه یو گمراه برته خپل لارې تکي. تا د 80% 80% د خاوري داوه چې لري چې زه په 80% خاور باندې حاکم یم. مهرباني وکړه په دې 80% خاور کې تا ترنونه ورځې پوری افغانانو ته کم خدمت کړای ده. یو لوی سړک دی ورته جوړ کړای، چیرته دی ودی وبون الکور ته والده، یو سادي ورته والده، یو کاریز دی ورته جوړ کړای، یو بلډینګ، یو مکتب مدرسه دی ورته جوړ کړی، یو د خدای کور جمعات کی جوړ کړی. او په 80% خاور باندې چې دلته شي مخاردار تعویز او د تا مبارزین راځي دلته ماته پیغورونه پیرا کوي چې د تا په نظام کې او د تا په حکومت کې دلته وروره په موږ باندې چې مخاردار تاسو د طالب په وخت کې نو پلان د وډینګ ده. نو د دې خو بیا د نظام او د دولت خو صرف او صرف 0% مسؤل ده
80% خو ته مسؤل یې چې تا هر مبارز دلته دا چغي وي چې 80% خاوره د ما په لاس کې ده. په دا 80% خاوره کې تاسو شي کړي تر نن ورځې پورې د افغان مظلوم ولسته د کوم خدمت کړی. ساک خیل صاحب خو دلته بیا راغی، زه دغه تر مخ خبرې نه کوم، کنه کبه مې دغه غږیدا په تاسو باندې لوريزه خدای مې دی ووي. پکتیاوال صاحب بالکل تا کوم پښتنه وکړه د اوس ما درته وویل ما 80% د طالبانو سره د خاوره ده، دا یوازې نه وایم او پاتې سو دغه د طالبانو د کوم په کابل کې کوم حکومت دی اوس هغه په رسمیت ما درته وویل. او رسمیت ګوره ما ته ونسته به دا خبر صاحب سره بیا به مخزوغه ته حافظ د قران حافظ د قران هو اش قربان سم زه ته احترام لرم ځکه سنه کې د قران پروت ګوره سوره بقره اخري آیت ته کنه لا اکراه فی الدین اتبین رشد من الغی فمن یکفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. حافظ صاحب صحیح مې ویلي د سورة البقره اخري آیات چې دی د سوره بقره دا آیات د آیت الکرسی نه ورسته لا اکراه فی الدین قد تبين رشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. الله بس هم ویل کوم غلط وی سيدي وي د سورة البقره اخري ترجمه دا اخري ند د آیت الکرسی سره متصل ده نه ده اخري ند دا راتوي چې د ترجمه کړه نه ده اخري نه ده دا راتوي چې د حافظ ما جناب ګوره حافظ يم دا خو یو د سورة البقره اخري آیات نه دي تا وای سيدي وای نه ده حافظ يم مبتن نه یم عالم نه یم سبقان اوس وایم اوس حافظ محترم حافظ محترم ګوره تاسو ته قران کریم په سینه کې پروت موږ ته محترم یې ګرځي رسول الله صلی الله علیه وسلم د الخوارج او نشه بیان کړی دي او تاسو دا فکر کوئ تاسو د خپل تلاوت و تاسو حقیر ښکاریږي لیکن قران وایي د حلقه نه کتهږي خدا نه خواسته موږ دا نم منسوبو لیکن بحث د انسان د یوستمې پیړۍ او بحثت د مسلمان چې د تا د حکومت امیر نه معلومي، قاضي نه معلومي، شاهد نه معلومي، محکمه د خرب سری، محکمه د مستقل سری، محکمه د پلختی کی، محکمه د جماعت کی، محکمه د ملک کوي، محکمه د بیا چلته پولیس چې درس وتختی البته قاضي متختی مدعي علیها متختی نو دا نه د اسلام په قانون کې د لیجیټیبিলিټی لري، یعنی دا غنه لري دغه حجت نه ده، نه په انساني بشري قانون کې لري، نه په کوم صحرایي محکمه کې لري، دا رقم محکمه په افریقا کې نه کی دومره. یعنی موږ د ټولنه ما او تا قاری جناب حافظ صاحب ما او تا د خپل ټولنه او د خپل ملت دومره وشرمو چې نه مثال د دغه کړنو استعمال کوي کو نه په بشري قانون کې ستا، نه په کوم آسماني قانون کې ستا، نه په کوم آسماني دین کې ستا، نه د انسان په لاس باندې جوړ شوی کوم په مردود دین ستا، دومره د ټولنه وشرمو. ته فکر وکړه سلطه قاضي او یو دقیقه کې وتختی له ځان سره اسناد هم وتختی، شاهد هم وتختی، مدعي مدعي هم دواړه وتختی او محکمه مرکز دیم نه معلوم، امیر دیم نه معلوم. نو ته درته وایې چې داسې سیستم منل آیا انساني عقل مني؟ بالکل سخیل صاحب ما درته وویل مالته ما ته داسې یو دغه راوښی چې په دا ځای کې دا سړی د محکمې سره د محکمه سره تښتېدلی دی او اوس تا خبره وکړله په دا باندې زما قاضي تښتېدلی دی. څوک تښتېدلی دی؟ قاضي تښتېدلی دی. زه در وښیم په غزني کې چاپه ولوېدله بشیر ته وتښتېدلی. هیبت الله تښتېدلی، هیبت الله تښتېدلی، هیبت الله چیرې دی؟ اوکې اواز صاحب ستا خو خبرې د اخلاق څخه مکمل وتلې دي، ته خو یو ګړی انتظار سما وایې چې نه ده تښتېدلی د ما سره ناست ګوره هېڅوک نه دی تښتېدلی. بس که زه چې تښتېدلی ده دا د اخلاق دې باندې دي چېرته کور یې در معلوم ده، پلار یې در معلوم ده، ولسوالۍ یې در معلومه ده، ولایت یې در معلوم ده،
خدای مخوار نه کوي که یو سړی په تاسې نه یو سوال وکړي هغه ته د اخلاق دي باندې تا د قرآن وایسته د هیبت الله پلار پیژنې په ټول عمر دې لیدلی ده کله یې درته معلوم ده قسم په خدای چې هم لیدلی دی قسم په خدای مې هر څه معلوم دي نو ته په قرآن سره باور نه کوم ځای کې دی ما ته راوشه ما ته را معرفي کړه چې حیات الله تا ته ضرورت لري پکتیاوال صاحب قسم یې وکړو وایي ما لیدلی ده اوس قسم وکړه تا چېرته لیدلی ده رښتیا ووایه ما لیدلی دی خو ما صادر لیدلو پورې تا خبره وکړه حافظ صاحب ما ته را معرفي کړه د چا زوی ده د کوم کلي ده د کوم ولایت ته اوس چیرته ده ولې پټ ده چې ملا برادر څوک نه وژني دی به هم نه وژني چې ستانکزی څوک نه وژني دی به هم نه وژني بیا 80% افغانستان یو ملک د چا په لاس کې د هغو هغه شیخ پټ ولي چې د 100% خاورې مالک په جاره باندې راځي سهار یې معلومه وي غرمه یې معلومه وي د ماخستن ډوډۍ یې معلومه وي یو کانفرنس لري یو خطاب او د 80% وارث د 80% خاورې وارث ورک کي یو تا ته معلوم وي ګوره دلیل ده حافظ صاحب دا سوال حافظ صاحب محترم ګوره اجازه محترم دا سوال پر نغری شریعه وخت وسراکه حافظ صاحب محترم ورادم درځم د کوبر حافظ صاحب محترم دا سوال نغری شریعه ده نه غیر انساني ده نه غیر قانوني ده دې جواب ورکړي دا به نه وایي څه کوي ته څه کوي جواب نه ده سم صحیح جواب ورکړي یا ما ګوره دلته نو حکومت د طالبان مکمل افغانستان کې واکمن سول بیا به دغه شیخ صاحب راځي په کابل کې یا په کندهار کې د خپل ځای لکه د ملا صاحب ده د ملا محمد عمر رحمه الله ده چې هغه معلومو ګرد دنیا ورتله دغه سره ملاقات ارڅ کوي دغه رقم د شیخ صاحب هر څه معلومي چې اوس دلته ملک اشغال دي امریکایان دي حافظ صاحب دا جواب نه ده جواب نه امریکایانو سره خطا سره وکړه حافظ صاحب موږ ګوره یو مشر وسلام مشترک دغه ها موږ د امریکایانو سره تړون کړی دی ها څور تړون کړی محترم استاد محترم حافظ ته دغه حافظ ته بل سړی خبري ورشي حافظ صاحب که چیرته د تانه هغه هوښیاري لاله تانه پوي یعنی ورکه موبایل غته ورکه زه به غلی کېنم د ما به اخلاق بیکاری ساکخیل صاحب خبرې در سره وکړي کنه که دا پښتنه وایي خو دا 15 افغانان دلته نورم ناستي ما ته دې ووایي چې پکتیاواله د دې پښتنې حق ته نه لري ګوره پکتیاوال صاحب محترم زه د ټولو په اجازه باندې زه دومره وایم چې موږ دغه هر طالب سره چې غږیږو دغه هدف دا ده دا ملت پوکو چې توګ غلط دي مګر دلته مقابله دي نه د حافظ صاحب مګر ګیر کو او د حافظ صاحب خدای نه خواسته دلته ډیسګریس یا د بی عزتي وکړو لیکن د حافظ صاحب هم دا دعوه ده چې د خاور بچایم د موږ هم دا دعوه ده چې موږ د خاور بچایم کریختیا دواړه د خاور کې امر واړو راځي خو وایو دا یو قسم جرګه ده زه د حافظ صاحب د دلته ستونزه بل شي ده ساکوخیل صاحب ستونزه بل شي ده وسته ته وایي چې کله قاضي ولسوال حکمران تختیدل دا په خبر اصلا ځان نه پوکېستا د تختیدل نو اوس دغه د ماکي خلاص د ازما غږ باوري د ساکوخیل صاحب هدف دا ده چې پرځند یو استاد د سنگین ولسوالۍ ولسوال او قاضي چې دی هغه په مساکله کې ناست هغه په کندهار کې ناست نو هغه یا په چمنو کوټه کې ناست نو حکومت او قضا خو لاغي ځای نه کیږي کنه ورور د هدف دغه شی د تختنې هدف دغه هدف ده ګوره مکمل ما د خبرې اجازه ما ترا کې به بز تاسو نډیر منندوی شم اول خو سلام ټوس ته ورسي زه منتظرم 4 وخت تاسو اجازه راکړئ به زه وغږیږم سمه ده حسین سمه حافظ صاحب ګوره ما ته به دواړه ځان د سوال نه پټو ما د تبینی پکتیاوال صاحب یو بهترین سوال کړی ده پکتیاوال صاحب وایي چې دعوه کوي چې زه په 80% خاوره باندې حاکم یم موږ بل 10% نورم شروعات چې 90% په دې 90% خاوره کې تا تر کنټرول لاندې د تا د امیر ټیکانا اډرس ولې نه معلوم چیرې ده ما در بختم درته ویل چې زموږ د کتر د سیاسي دفتر کم چې الته رهبری کیږي هغه دی معلوم دی ځای معلوم دی وخت یې معلوم دی استوي دغه حکومت معنا کابل ادارې ته وخت ورکړی دی چې پر 29 فروری باندې کم تړون د امریکایانو سره وسو او په لاس ورځ کې د بنديان تبادله ول هغه نو وسول ګوره حافظ صاحب ګوره د بخاله ما خبره خایي افغانستان کې ته حکومت کې خطر
اوري یو خو ګوري ساکھیل صاحب یو خو دغه خبرې ته بالکل ما اجازه ما ورکوي چې دغه نظام ته دغه دولت ته اداره یې دا یو توهین کوي. حافظ صاحب که خبرې کوي د انسانیت په چوکاټ کې به کوي که چیرته ته د ما دغه نظام ته د کابل اداره د طالب شبکې ته د هیرا منډي اداره یم ثبوت یې لرم د تا د ثبوتونه حافظ محترم ساکل صاحب ګوره حافظ صاحب په ډېر درنښت ستانه دا هیله کوم توهین به نه کوي حارث محترم بخیر ولا پکتیوال صاحب سوا صاحب توهین نه کوو نه موږ توهین د پر راغلی نه دلته په سټوډیو کې پکتیوال صاحب مهرباني پکتیوال صاحب ډېر په احترام سره زه دغه حافظ صاحب ما بندوي دا ما کې ما بندوي خیر حافظ صاحب سم سړی ده لارې تراتون کې سړی ده حافظ صاحب ته په کوم دلیل کوم انساني دلیل وایي چې کته دفتر د تا دفتر د هغه افغانستان لري د تو وایي چې امیر المؤمنین په قطر کې ده ګوره د امیر المؤمنین خبره نه دلته زموږ موضوع دا ده چې نن د سولې پر برابر باندې موږ خبرې وکړو د افغانانو ته د سولې یو زیری د سولې یو خبره روښانه کو نو د سولې لپاره طالبان خپل ایحاد خپل مشرتوب کله دغه خبره به وکم حافظ صاحب محترم ولې دلته ستا موضوع د سولې پر نامه حافظ صاحب محترم دا به زه ګوره تاسو شرعي مسله ده په شریعت کې دغه سوله براسو دغه سوله سوله معلوم اډرس سره کېږي کله معلوم اډرس سره یا د معلوم اډرس سره کېږي سوله چا سره ایته معلوم اډرس چیرې نو د زموږ سیاسي مرستيال سیاسي مشر تا در اوسه پر حق نه دی کتل چې د طالبان سیاسي مرستيال سیاسي مشر معلوم ادرس پاکستان کې باجوا سره تا د بخښه معلومات ګوري تاسو وایست نه حافظ صاحب تو وایي چې دماغه سیاسي دفتر سیده هغه په قطر کې ده دا د بتا سیاسي دفتر ده کنه په قطر کې ده زه تاسو یو مثال ورکوم د غلو یو ډله ده د غلو یو ډله ده او دا غلو غره ته خطلې دي او دا غلو وایي چې موږ تسلیمیږو هغه یو نفر ټاکي په منځ کې چې موږ په ځای باندې د فرانکي سره خبره وکړي او دم په منځ کې درامګړی او دیغه دا ادعا بالکل صحیح ده ځکه چې یو ډاریږي چې موږ نه نشي اوس چې تاسو غلي یاستي او یو دفترم ټاکلی چې موږ غلو یو بلواګر یو دغه دفتر سره خبره وکړي بیا خو صحیح ده وایي تاسو بلواګر یاست او که چیرې تاسو امارت یاست لکه ما څنګه چې وکړه امارت کې امارت خو تعریف نه کړ حافظ محترم نه تا تعریف کو نه د غبل عبادت تعریف کو او قاب افغان تعریف کو نو وس دا راته وایي چې موږ وس ټول چا سره وکړو کوم معلوم اډرس په لاس راکړو کوم معلوم اډرس سره سره ګوره په یو وطن کې جنگ شروع وي د یو ځای کې جنگ شروع وي دوه طبقه په جنگ سره اخته نو بیا په هغه ځای کې کښینستل بیا لکه اوس کوم ټکنالوژي د معنا تیاری دي یا داسې نور دغه دي او پاتاسو هغه علاقه یا هغه د خبرو خلک ختمیږي په دې کې نو دا درم سړی یا درم نیمګړی هغه د ځای معلوم کړی دی دا هغه ځای څه ادي څو کاله کېږي د قطر دفتر د سولې د پاره خلاص دی دا ویل چې دلته جنگ ده دلته د خو زرګونه سوالونه دي ښه په دې جنگ کې درم نه تاسو څه زم مهرباني وکړئ زنګونه ما وګورئ ملګرو هیله کوم زنګونه ما وایي هیله کوم زنګ مو دا وسو ګور څوک د ابو مصحف نوم باندې کا ابو محب دا بار زنګ وایي موږ دا خبرو ته نه پیږي هیله کوم ابو محب یې کار څو کې موږ ګوري زنګ ما وایي هیله کوم دا څوک د زنګ بار ماته وایي دا پلس پنځله سفر زنګونه وایي خو خواهش کوم زنګ ما وایي حافظ صاحب زه درته وایم چې ته که چېرته امارت یې ته اډرس ول نه ده معلوم ته د اډرس ماته واضح کړه د چشت اډرس ته غواړې د سولې اډرس غواړې که د شخصي اډرس غواړې ته ماته معلوم کوي بالکل بل دا دواړه اډرس ته غواړم زه د سولې اډرس ورته د سول د ما درته وویله چې د طالبانو لایحه کې تا در اوسه دا اورېدلي نه دي چې د سیاسي مرستیال لا برادر اخوندي د سیاست هر څه مرستیال او هر څه مشرتابه هر څه د هغه ورسره دي عادي ځای معلوم دي خپل اعضای ورسره دي او د خبر د پاره لته ناس دي او د خبرې کم مشکلاتونه دي خو د هر ورځ ته نه ویني چې د هر څه مشکلاتونه د یادې برابرۍ هر څه روښانه کوي د سول د خدا خبره ده او بل څه کوم سوال کې
امیر المؤمنین چیرې دی شیخ صاحب چیرې دی دا خو نه دي سوال چې کوي تاسو غوړي او غږ راځي आवाज یې غږ راځي ملګرو تاسو ته اور زما ځای اور سکیل صاحب حافظ صاحب که مهرباني وکړئ غدیت او زما ورته حافظ صاحب ته ما سکیل صاحب زما ځای څنګه دی ورور